السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره جالبه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع د چاټ جی پي ټي او ډیپسیک ترمنځ توپیر دی. اکثره ملګري به مثال چاټ جی پي ټي هم پیژني، چاټ جی پي ټي سره به اشنا وي او ډیپسیک به هم پیژني. نو انشاءالله په همدې باندې په نن ویډیو کې بشپړ رڼا اچوو چې ډیپسیک څنګه رامنځته شو، په چاټ جی پي ټي څنګه رامنځته شوي وه او چا رامنځته کړه ډیپسیک او کوم یو ښه دی، چاټ جی پي ټي ښه دی که ډیپسیک ښه دی. نو مخکې له دې چې موږ ویډیو ته لاړ شو لومړی به زه تاسو ته یوه یادونه وکړم چې زموږ د چینل نوم چې دی هغه چینج شوی دی. مخکې زموږ د چینل نوم چې وه هغه ټیکنیکل شهید و، اوس انلاین ایجوکیشن پښتو ته همدغه تبدیل شوی دی. نو تاسو که هر کله زموږ چینل په یوټیوب کې سرچ کوئ نو تاسو ته به بیا په ټیکنیکل شهید سره نه راسرچ کیږي. نو تاسو بیا کولی شئ چې هلته په سرچ کې ولیکئ انلاین ایجوکیشن پښتو، نو زموږ چینل به تاسو ته راسرچ شي. ښه اوس به راشو مثال خپلې موضوع ته. نو اکثره دوستان به له چاټ جی پي ټي سره اشنا وي، چاټ جی پي ټي به پیژني، چاټ جی پي ټي به تاسو استعمالوئ هم. بعضې به داسې هم وي وروڼه چې مثال هغه به چاټ جی پي ټي هم نه پیژني. چاټ جی پي ټي موږ تاسو ته اکثره معلومه ده چې په اپ سټور کې هم پیدا کېږي. که دلته موږ ولیکو چاټ جی پي ټي ښه او په پلی سټور کې هم پیدا کېږي. دلته چې موږ را سرچ کوو دلته سرچ کېږي، هم په پلی سټور کې شته او هم په اپ سټور کې شته. تاسو دلته وینئ زموږ سره فعلا مثال دغه انسټال دی خو بیا هم اپډیټ غواړي، دلته بیا زه اپډیټ هم ورکړم. اوس را درومو مثال چاټ جی پي ټي ته. دلته که موږ چاټ جی پي ټي ته راشو دلته چې موږ هر ډول پوښتنه کوو، مثال هر ډول سوال کوو، د هر څه په باره کې معلومات غواړو دلته را سرچ کېږي. هغه که په هره ژبه کې وي، هغه که په پښتو ژبه وي، هغه که په انګلیسي وي، هغه که په عربي وي، هغه که په اردو وي. یو ډېر بهترین سیستم دی، ډېر ښه ثابت شو او ډېر محصلین او زده کوونکي له همدې څخه نن سبا استفاده کوي. که دلته تاسو مثال هر ډول پوښتنه وکړئ، زه لیکم چې مثال آیا تاسو دلته وګورئ آیا یوټیوب څه ډول سیستم دی. دلته به دوی ډایرکټ د همدې په باره کې په پښتو ژبه معلومات رااړوي. مثال تاسو ته به سرچ کړي، مثال تاسو ته معلومات درکوي، تاسو وینئ دلته د معلومات را سرچ کېږي. اوس دلته ملګرو تاسو همدې ته تصویر هم لیږلی شئ. دلته تاسو وینئ په دا پلس نښان نه چې کلیک وکړئ دلته تاسو به د کمره ټیک فوټو باندې هم کلیک کړی شئ او که تاسو سره په ګیلري کې کوم تصویر وي هغه هم تاسو شریکولی شئ. نو یو ډېر بهترین سیستم دی. اوس په ډیپسیک ته هم راشو. دغه سیستم چې دی ملګرو دا د امریکا سیستم دی. اوس چې کوم چین نوی سیستم را ایستلی دی په همدې مثال همدې په تضاد کې هغه ډیپسیک دی. به هم تاسو لیدلی وي یا به بعضو ملګرو نه وي لیدلی، ځکه چې اکثره ملګرو ته به د همدې په اړه معلومات نه کېږي، همدا نوی دی. زه دلته کلیک کوم، مثال اوس سرچ کوم ډیپسیک، هم په پلی سټور کې شته هم په اپ سټور کې شته. تاسو په پلی سټور کې هم که څوک انډرایډ موبایل اکثره ملګري استعمالوي تاسو هلته هم سرچ کولی شئ. خو فعلا زما سره چې دی مثال آیفون دی، ښه دلته مثال ډیپسیک دلته سرچ کې شته. تاسو دلته وینئ همدغه دی ملګرو زموږ سره فعلا انسټال دی، چینایي اپلیکیشن دی، یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دا په چاټ جی پي ټي سه وروسته دا هم میدان ته راودنګل. دلته که موږ په همدې باندې کلیک وکړو دا اوپن کړو، دلته هم موږ چې هر ډول همغه پوښتنه زه دلته هم لیکم آیا څخه څنګه پیسې ګټلی شو، څنګه پیسې ګټلی شو. تاسو دلته ګورئ دا هم را سرچ کېږي. لاندې پښتو هم ترجمه کړه. تاسو وینئ لومړی تاسو ته معلومات په انګلیسي باندې راوړول، یا نه وروسته بیا په پښتو باندې لکه څه ډول چې چاټ جی پي ټي کار کوي همدا ډول کټ مټ همدا سیستم هم په همدې ترتیب کار کوي، هېڅ فرق نشته کې. دلته تاسو وینئ کټ مټ همداسې. اوس کوم یو ښه دی کوم بهترین دی اوس په همدې باندې ووایو. موضوع هم همدا ده، دا سیستم خو نوی هم دی. مثال ډیپسیک تاسو وینئ اوس هم سرچ روان دی او مثال چاټ جی پي ټي ښه دی که ډیپسیک ښه دی.
نو تاسو ته اکثره معلومه ده هر سیستم کې چې مثال کوم تغییرات رامنځته کیږي په ټکنالوژي برخه کې څه نه څه نیمګړتیاوې ته مثال دوی ګوري، ها نیمګړتیاوې رفع کیږي او نوي پرمختګونه زیاتیږي، نوي شیان نوي فیچر هغه زیاتیږي، اضافه کیږي. نو موږ به ووایو چې ډیپ سیک به لږ ښه ثابت شي د همدې په پرتله، ځکه چې دوی د چاټ جی پي ټي نه نقل وهلی دی، دومره زیات معلومات یې رسرچ کړل چې په اندازې شمېر یې نشته. تاسو دلته وینئ ښه. نو اوس به تر ټولو یو توپیر خو یې دا دی ملګرو، تر ټولو غټه ښېګڼه په ډیپ سیک کې دا ده چې دلته که موږ په چاټ جی پي ټي کې کوم تصویر لیږو، 2-3 ځله موږ تصویر ولیږو، په همدې کې مثال چې دا تصویر نه هدف څه دی، مثال تاسو د څه نه سکرین شاټ اخیستی وي یا مثال تصویر وي، یا په باره کې تاسو معلومات غواړئ، یا د دوا کوم ډبای وي، یا مثال د بل څه سکرین شاټ وي یوه موضوع وي، نو تاسو تقریبا 4-5 ځله چې تاسو سکرین شاټ تصویر ولیږئ، نه وروسته بیا نشئ لیږئ. تاسو ته بیا خبر درکوي چاټ جی پي ټي چې مثال اوس مثال 2-3 ساعته ته انتظار وکړه، اوس همدا خدمات ان اویلیبل دي، مثال لاسرسي وړ نه دي، یا مثال تاسو پلس ورژن واخلئ، دا دی یو فرق. او په دلته په ډیپ سیک کې بیا دا مشکل نشته، هر څومره تصویران چې تاسو لیږئ که سکرین شاټونه وي، مثال که تصویرونه وي، که په کمرې تازه عکس اخلئ، د څه په موضوع په باره کې مثال د نه پوښتنه کوي، هیڅ مشکل نشته، دا یې مني او دا یې تاسو ته سرچ کوي. بل فرق یې دغه دی که په دې کې تاسو پلس ورژن اخلئ، تقریبا 26-29 ډالره قیمت لري، تاسو چې یا د ایپ سټور نه یا د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ. او دلته په ډیپ سیک کې بیا کوم پلس ورژن چې دی هغه ورژن په $2.50 دی، دومره ارزان بیه دی، دومره د نرخ دومره د اسانتیا رامنځته کړې ده. یوه خو دا ښېګڼه شوه په دې کې چې مثال تصویرونه چې څومره سکرین شاټونه لیږئ، تاسو ته سکرین شاټونه اخلي، مثال ستاسو سکرین شاټونه نه رد کوي چې مثال اوس تاسو سکرین شاټ نشئ لیږلی. او بله خو بیا دا شوه چې په پلس ورژن کې د همدې مثال ریټ هم کم دی، نرخ هم کم دی، امکان د ولري نوره اپډیټ هم دوی رامنځته کړي، ځکه چین خو هم ډیره پرمختللې بلشي ده په خاص ډول په ټکنالوژي کې. که تاسو د دوی ټیک ټاک ته وګورئ څومره پرمختللی، څومره یې مشهور کړه د یوټیوب په پرتله. اوس د ټولې کمپنۍ چې دي یو بل سره تضاد کې دي، لکه یوټیوب شو، فیسبوک شو، ټیک ټاک شو، همداسې په چاټ جی پي ټي سې بیا همدا ډیپ سیک راووته، همدې میدان ته راودنګل. دا هم د چین لخوا یو نوی پرمختګ و، یو نوی سیستم و چې دوی رامنځته کړه. نو د موږ تاسو لپاره خو یوه ډیره ښه خبره ده، په خاص ډول د محصلینو دپاره، د شاګردانو لپاره، ځکه ډیر محصلین اکثره نن سبا په چاټ جی پي ټي ولاړ دي، شاګردان هم همداسې. هر څه چې تاسو وغواړئ د هر څه په باره کې معلومات چې تاسو وغواړئ، مثال هغه که انګلیسي ژبه وي، هغه که کمپیوټر وي، مثال هغه که نورې برخې وي، پروګرامینګ برخه وي، دلته معلومات پیدا کولی شئ، ښه دقیق ډول معلومات تاسو ته درکوي. ډیر داسې معلومات شته چې په یوټیوب کې پرې ویډیوګانې نه وي اپلوډ شوي، خو دلته په ډیپ سیک کې یا په چاټ جی پي ټي کې تاسو پیدا کولی شئ. نو همدا و ډیپ سیک، تاسو ته مې چې مثال وښوده، همدا یې زه بیا تاسو ته وښیم. ایپ سټور کې همدا یې تصویر دی، په همدې ډول دی. مثال زه تاسو ته بیا هم دلته سرچ کوم، که چاره ډاونلوډ کولو تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ. دا د ډیپ سیک اصلي اپلیکیشن دی، تاسو دلته وینئ، همدغه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ، همدا د سره ډاونلوډ کړئ، همدې نه هم استفاده کولی شئ. او د تر څنګ چاټ جی پي ټي هم تاسو استعمالولی شئ. هر یو چې تاسو ته خوند درکړي، هر یو تاسو ته ښه ښکاري، هغه نه استفاده وکړئ. بعضې وخت چاټ جی پي ټي نه هم کاري وخورئ، یا یوه موضوع چې وي، مثال تاسو په چاټ جی پي ټي کې مطمئن نه یاست، نو په ډیپ سیک کې هم تاسو سرچ کولی شئ. یعنې ډیپ سیک خپله دا معنی چې ژوره څېړنه، نو د ټول ښه خبرونه دي چې موږ تاسو سره مخامخ کیږو، یا مثال همدې نه برخمن کیږو. نو انشاءالله تاسو که هر څوک زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، چینل حتما تعقیب وساتئ. هغه ملګري چې څوک زموږ مخکیني مینوال دي، دوی هم په همدې کې سرکک نشي، مثال سرګردان نشي چې د چینل خو مثال بدل دی. نه، چینل بدل نه دی، فقط نوم یې چینج شو. تاسو که په آینده کې سرچ کوئ هم په همدې نوم یې بیا سرچ کولی شئ، آنلاین ایجوکیشن پښتو.